السلام علیکم زما ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. ملګرو تاسو به تمنیل به کتلی او بونیر واینس والا د هغې ویډیو راغلی او ما صحیح که او ډېر زبردست ویډیو جوړه کړې وه او ډېر ښکلی میسج یې ورکړی دی. دا نن سبا ډېر کسان داسې راځي او ځان ته وایي جرنلیسټ یو او لاس کې مایک نیولی وي او د یو کور ته ځي او د بل کور ته ځي انټرویوانې اخلي. نو هغې داسې قسمه انټرویو اخلي چې کوم نازیبه وي او دی چې کوم ویډیو جوړه کړې او دی ډېر ښکلی میسج ورکړی دی. اصل کې حقیقت کې عمده کار کیږي، ولې ډېر کسانو ته الف ته ب ولا نه ورځي او ځان ته هغې جرنلیسټ وایي مونږ جرنلیسټ یو، مونږ انټرویو اخلي، مونږ میډیا سره تعلق لرو، خو اصل کې حقیقت کې هغې ته د دې شي څه پته نه وي. نو هغې بس خلکو کره ځي او تماشې خپلې جوړوي او خپل بس ویډیو جوړوي. او داسې هم کسان دي چې څوک بهر خلکو نه پیسې راغواړي او خپل فاونډیشن یې جوړ کړي وي. نو دی چې کومه ویډیو جوړه کړې ده ډېر ښکلی میسج ورکړی دی. دا خلکو دپاره میسج راکړی چې آیا چې تاسو کوم ادارې له چې کوم کس له پیسې ورکوئ تاسو ته دا پوره پته وي چې دی غریب کس له ورکوي که خپل جیبه ډکوي. زیاتر کسان داسې دي هغې خپل جیبې ډکوي، د غریبانو د پاره پیسې راغونډوي او ویډیو جوړوي. دا غریب کس دی چې څنګه تاسو ته پته ده، ما مخکینی خپل ویډیو کوم یو کس مې یاد کړی و چې هغه خلکو نه پیسې راغواړي او بیا هغې له نه ورکوي، هغه خپلې جیبې ډکوي. نو بونیر واینس والا چې کومه ویډیو جوړه کړې ده دی ډېر زبردست ویډیو جوړه کړې ده او ډېر ښکلی میسج په دې کې پرېښی دی. او اصل کې زموږ په معاشرې کې دا کار ډېر زیات عام دی. او د دې ویډیو ما صحیح که ما یې خپل ملګرو سره شیر کړمه، ډېره ښکلې ویډیو جوړه کړې وه. بس دا ورکوټې شانتې میسج ما خپل ملګرو سره شیر کړمه چې ویډیو مې خوښه شوي نو لایک یې کوئ یا خپل کمنټ راته راولېږئ. بس دا ورکوټې شانتې میسج و. والسلام.